ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغن لوی عاقل او دانا په عرب دنیا کې بل نو، داغن لوی مالدارم په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بل څوک نو، مالدار او سرمایدارم انتهایی درجه او عاقلم دے. اوس دی عقل تا ګور، د سحر ټیم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه ولا راغ تړي مشي خورمشي وشو، برته وی چې خبره عورت ته خود ما آشنای بیگا ماتا غار حرا کې الله نبوت راک او منصب د پیغمبرای راک او ما ته دا ویلې شو چې دی قوم ته د توحید دعوت ورکا. صدیق اکبر ورته فرمایل چې زسوکم چې تداو کا چې توایا چې لا اله الا الله محمد رسول. صدیق اکبر امغه وخت کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول. سردار کونین تی تپوسو کو چالکتا ہو سچیڑ چاڑو نک دلیل صدے ہو معجزہ صداو فلسفہ پکے صداو. صدیق اکبر ورته وی اوس دی عقل تا ګوره، د صدیق اکبر عقل د پیر په گاڑو پشان هونه وکړه. دی بدبخ ملک پیر پگاڑاؤں پیر کڑے دے لکونه مریدانی نن داغه بیان دے وہ شریعت بل کچا پیش کو زب مخالفت کو تب مخالفت زکا کے چی پیران دا چرتا غواړي چې په ملک کې د شری نظام راشي، ځکه چې په اسلام کې خو پیری میری شته نه کنه. په اسلام کې دا چرته دي چې ته په کوټړای کې ناشته او مریدان دې د لرازی او سیب لاس کې د شکرانه درکې او دوا دې ولکه او ملا دې ولا ټپه او ته تیزه شریعت چراشی اول بدوی د غوګونو نرانی سی او بار به روبا سے چرازر اور دا د کشمیر غزا دا او دا د کابل غزا دا او دا د عراق غزا دا غزاله بزی پیران میران ہو دا دکاندارای په کې خرابي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی پیر سو کو او پیدا بشي کوټانه کې ناستو تاسو خیال راغی. دا ابو بکر صدیق نه لوی پیر څوک وو، داغه نه لوی مقام د چاو هغه ابو بکر چې اورده د غرمې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغه او ابو بکر صدیق ورته وی چې لبیک و سعدیک یا رسول الله، ډیر بے وخت رااله ول بے وخت ذکر عالم چې ستا یو ادا خدای ته خوښ شوی و او سی جبريل راولې غلو چې په دې ټکی لاړ شو ابو بکر ته زما سلام. نو د ابو بکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي داغه نه لوی چرته څوک یا به پیدا شي. اوس د دې عقل ته ګوره، پیغمبر ورته وی چې تا ولی زما په دې نبوت منلو کې سچېړو نکړو. هغه ورته چې دې چېړ مې زکاو نکړو چې تا ما سره ورکوټه لوي شوه. په یو کلی کې مکه معظمه ډېر وړو کې غونډه خار دی، نو په یو خار کې سره لوي شوی نو تا په دې سلويخ کاله کې د بچپن نواله ترننه پورې په اسی خبره کیم چرته دروغ نه دی ویلی
نو دا اوس خو د دین خبره وه، دې کې به څنګه دروغ ویل؟ دې عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره دې ټوله زندگی تیره ده، نو په هسې خبرو کې دې چېرې دروغ نه دي ویلي، نو ته به په باب د دین کې څنګه دروغ وی؟ سردار کونین ورته وفرمایل چې انت صدیق ابو بکره، تا د نن نه لقب چې دی صدیق شو. صدیق دا معنا چې د پیغمبر په ړومبۍ وینا باندې تا ایمان راوړ، او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړی. عزیزانو دای د ژوند عالم، مال حال ټول قربان ټول 40,000 روپے ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرېږدئ مدینې ته لاړ شي. مدینې ته چې لاړه هغه 40,000 روپے هم د بیت المال د پاره ځمکه واغسته چې د دې ځمکې که څه حاصلات راتله نو هغه به په عامة المسلمین باندې خرج کړي، ذات لنا د بیت المال په نوم یې واغسته. نو دې داسې شو چې اغوستې جامې هم نه وي. یو ورځ د ببرې شړی لنګ والی لنګې والی دی، نو استن او تار نشته چې هغه سوري په هغه لنګ کې پې وګنډي. نو د کیکر ازغي که تاسو لیدلي هغه ډېر اوږده اوږده، نو په هغه لنګ کې چې کوم سوري و نو هغه د کیکر ازغی پکې داسې پیلی او په هغې هغه سوري ټپ کړي. په دې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام راغی. چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته، نو جبرائیل هم هغسې د ببرې شړی لنګ والی. چې لنګې والی دی نو پیغمبر تی تپوس وکړو چې دا لنګ دی څنګه نن والی دی؟ نو جبریل امین ورته ووی چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړی چې تاسو هم داسې لنګونه ووایئ. عزیزانو د عقل عالم ګوره او بیا د عمل عالم ګوره. بیا دغه ابو بکر چې څه وخت کې امیر شو، د ښار نه بار یو بوډۍ ښځه اوسېده. ښځه بوډۍ اوسېده، نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بوډۍ له به کوټه جارو کړه او د هغې منګوټی به یې واغستو، چینې ته به لاړو، اوبه به یې وله راوړې او قجورې او ستوان دا به یې ورته کېښوو، دی به ترې راوړ. عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځې چې په خپل ټیم لاړم، خپل ټیم نه لږ مخکې لاړم، وختي لاړم. چې وختي لاړم چې ګورم مانا سوا یو بل سړی لګیا دی او هغه بوډۍ له کوټه جارو کوي. نو زه ودرېدم چې دا څوک دی
چې منګوټه راواغستو او بو پس روان شو نو چې په مخ راغې چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابو بکر صدیق. حضرت عمر وای چې د تهجد د ټیم نه بم مخ کې ما نه مخ کې ابو بکر صدیق تلو دی بډای ته کوټه جارو. عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وی او فهم په کوم خلقو کې وی داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي. د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابو بکر صدیق چې څو وخت کې امیر شو نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای. مازیګری صادر پوگا چولی دی او بازار تروان. عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا چرته و زما دا صادر خرصومه بازار کې چې لګبال بچله په سوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شم. سار ته بیعت شوه ده. بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي. حلف وفاداری ستاده وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو. هغه ورځ د پی ډبلیو ډی او سړی راته وایي وای پناه په خدای ده ټوله پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه وزګاری الاداراتا گلیزرو لگاواو الاداراتا فریجونو لگاواو الاداراتا راډونو لگاواو الاداراتا پیپونو لگاواو الاداراتا قالین ات خدای په عظیم قهر ټوله محکمه دوی سره نو مالی ټیک دا کړ. مونږ به دا چانه سګی لکو چې محکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه محکمه به د قوم سره خدمت کوي. اولن داسې تیر شي اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته په دې سړک تاو شي. دا سړک لګو ګورئ نیمه حلال مردار کړي دي او نیمه پرېخه. سیول کوارټرو سره وګورئ مشینری ولاړه ده په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې ده او نیمه موړې لامدا سي پرتی. یو کانال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل. خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګڼ کپان دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس. کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده. کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټی روډ باندې کول هم غلا پکې دننه ناس. بلب غواړي نشتا که بمبه غواړي نشتا که پیپ ماشتی لس ورځې به برړېږي. پیپ لس ورځې برار به یو په سړک به اوبه رواني کله کونسلر پسې منډې واو کله پیپ فټر پسې منډې واو هلکه سټ تندر در باندې پرېوتو جی یونین نشتا. کارپوریشن کی یونین نشتا نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی آپ کې ولګي ا برنار بند. اتو ورځې وشوې اتو ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند اتو ورځې وشوې. دریاب ولاړ دی دریاب دوبو خزیزیم پرتوک به
وباسي نو الا بپکی تیریږي او کسړی زم نو پرتګ به وباسي الا بپکی تیریږي نو خلق په پردو لارو په کورونو په دیوالونو راوړي اته ورځ یو شو زمونږ مالای کې روډ بند پرون میں د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړ چې کارپوریشن خو په ټمبم لګې دو اوس خو ته ناستې څنګه چل دی ویلې چې بس درله سړی درد بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړ درد بیا مې ورته د چیف سیکرټري په پرایویټ سیکرټري ټلیفون وکړو هغه ورته وویل چې دلته چیف سیکرټري ته جرګه راغلې ده او لالازار کالوني کې روډ بند دی ویل درلس درله تر ننه لا نشته تر ننه لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي لعنت پاغه ملک لعنت او توکاړي توکي پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي میر د چا په کور کې جوړیږي تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کار جواړه غواړه نشته وړای ډکی مینت درخواستونه زاره الا جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي و یو سنډا گاډي نشته او درې میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگي مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب وکړي زای خدایم بیخ بنیاد وباسا چې هغه د صدام حسین ټمبم په مونږ راو غورځي نو ډېر بخي مونږ راو غورځي په دې حرامي ملک دا د ملک و او د سړی زامن و دا به داسې وي هر سړی دیاړي پیدا کوي هر سړی ابو بکر صدیق خو صادر زکه خرڅولې چې په خپل لاس وړو عالم کورتا نو بیا به د قوم خدمت کو دوی خزي د دوی خزي د شاملات دي هغه خزول چې دوی غلې ونکي هغه امبر سره میخه بساتی پڅ دا سړی خزا وګوره بوره ده دا د سور بچی او دا د زن طلاق بچی دا خزی چې په 300 روپۍ سر جوړی په صدر